حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارکو فرمایل څلور سيزونه داسې دي چې هغه په یو انسان کې داغه نه یو پیدا شي نو معلومه شو چې دا انسان بدبخت دی. بدبخت دی ته ویل کېږي چې انسان ټول عمر نیک اعمالو کې د ایمان په حالت کې ژوند تیر کی، لیکن د مرګ نمخ کې الله رب داغه او د جنت ومنس کې یو بالش داسې فاصله پاتې شي، لیکن په اخري عمر کې داغه نه داسې یو عمل وشي چې الله رب العزت د جنت په ځای دوزخ ته ولېږي. دغه انسان ته بدبخت ویل کېږي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د بدبخت سړي دا څلور علامات دي. که په دې څلورو اړو کې یو علامه په چا کې بیا مونږ شو پوه شي چې دا سړی بدبخت دی. او هغه فرمایي اربع من الشقاء، څلور څیزونه د بدبختۍ دي. هغه کې اولنۍ دی جمود العین، د سترګو وچوالی چې د کوم انسان سترګې وچې شي د الله مخې ته نه جاړي، جړا ولا نه ورځي، نو دا اوله نښه دا ده چې دا انسان بدبخت دی. دویم وقساوة القلب، او د انسان د زړه د سخوالی چې د انسان د زړه پې سخت شي او دی چې کوم دی د الله مخې ته جړا دله نه ورځي او د الله رب العزت احکامات په ده باندې اثر نه کوي. قرآن او حدیث خو بیانېږي دی اوري، لیکن د ده زړه نه متاثره کېږي، نو دې ته د زړه سخوالی وایي. نو چې د چا زړه داسې سخت وي وایي دا هم د بدبختۍ علامت دی چې دی د الله او د الله د رسول خبر اوري، لیکن د ده په جسم کې په زړه کې څه رد و بدل نه راځي. او دریم څیز چې هغه د بدبختۍ علامت دی وطول الامل، هغه اوږدوالی د امیدونو دی چې انسان ډېر اوږدک د امیدونو تړي په الله باندې، یعنې ډېر اوږدک د امیدونو تړي چې یاره سبا به دا کوم او بله ورځ به دا کوم او 2 کاله په دې ځمکه دا کارم او 2 کاله پس به دا کارم. نو دا اوږد امید ساتل له 2 کالو نه پورته امیدونه دي اوږده. نو دا اوږد امید ساتل دا هم د بدبختۍ علامت دی چې د انسان نه آخرت ایر دی. او دریم نمبر والحرص علی الدنیا، چې د دنیا حرص په د انسان کې پیدا شي چې یاره زه به څومره زیاتوم، څنګه به زه دا زیاتوم، یاره زما نه خو دې پلاني وګټله زیاته یې کړله. نو دا څلور څیزونه د هغه دی چې په دې سره د انسان د بدبختۍ علامت دی چې په دې سره معلومیږي چې دا انسان بدبخت دی. نو الله رب العزت دې څلور واړو علاماتو نه موږ وساتي. الله رب العزت موږ د بدبختۍ د علاماتو نه وساتي. نو زما عزیزانو دا خو هغه څیزونه شو چې په دې سره د انسان زړه سختېږي او د زړه سخوالی علامت دی چې دا انسان بدبخت دی. اوس داسې یو عمل پکار دی چې دا زړه پې اوس نرم شي، د چا زړه سخت دي اوس دا زړه نرمول چې دا زړه نرم شي او دا سترګې چې وچې شوي دي چې دا سترګې روانې شي. معززو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به دا دعاګانې غوښتلې اللهم ارزقني عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تكون الدموع دما والازراس جمرا، چې یا الله زما سترګې روانې کې او زما سترګې وبهیې د دې نه مخکې چې دا وچې شي دننه په دې کې دا وینه چې کوم بیا وروسته روانېږي. نو دا سترګې وچېدل دا ډېره د بدبختۍ علامه